دوستانو وخت مو په خیر. نن چې د دوستانو شپږم درس ده ډیر مهم درس ده. هغه دوستانو چې ابتدایي جرمني ژبه ابتدایي درس موږ سره شروع کړی 15 درس یې یاد کړي یا تیر ویډیوګانې کتلې دي او غواړي چې نن شپږم درس کې برخه واخلي نو ډیر کوشش کوي چې اتیر درسونه دلته وګورئ. دغه ته زه بیا راوړم نو تاسو کوشش کوئ چې اتیر درسونه په دغه یوټیوب کې صحیح ده دغه یوټیوب نوم ده او دغه یوزر نیم ده صحیح ده دیزنه کوي چې را دیزنه کوي چې موږ واتس اپ ګروپ تم راسي چې دلته کلیک وکوي کنه او دغه تیر دغه ویډیو برخه کې ویډیو باندې کله کلیک وکوي دلته ګوري دغه ټول ویډیوګان دلته راځي. ګوره دا دویمه ویډیو ده د موږ لومړنۍ خبرې اترې دي نه مخکې الف با او بیا دریمه ویډیو شخصي ضمیرونه او څلورمه ساعت وختونه او پنځمه حساب او اعداد. نن شپږمه ویډیو ده هغه به هم په دې لیست کې دینه بعد پرته وي. سمره ورځو درس شروع کوو دوستانو. درس شروع کوو. ام سوپرمارکټ په سوپرمارکټ کوشش کوئ چې کمنټ کې دالی کوي. ام سوپرمارکټ په سوپرمارکټ کې به تکراروم ام په سوپرمارکټ ګوره دلته مارکیټ بنوي دلته به مارکټ وای. ام سوپرمارکټ په سوپرمارکټ کې یعنی زمنګ نن درس چې د لغاتونه او جملې ټول په سوپرمارکټ پورې اړه لري. اول یو څو اسانه لغاتونه درته وایم د عکسونو سره بازي او بیا غینه ورسته جملې درته وایم. ام سوپرمارکټ په سوپرمارکټ کې کوشش کوئ نن یاد کړئ بل ورځ ته مپرې دی. ام سوپرمارکټ په سوپرمارکټ کې به تکراروم ام په سوپرمارکټ کې. آفرین. ورڅو دوستانو لومړی لغت چې ډیر مهم لغت دی تاسو چې کلم یو شی اخلي الته لیکلی پرایس لیکلی پرایس نه مطلب دا دی چې ډیر شي قیمت هر سیس چې وي پرایس دی پرایس چې شته دوستانو قیمت ته وایي. دغه ارتکل یادوي ارتکل ډیر مهم ده ځکه تاسو به وروسته تاسو په درد خور کې ډاټیو او پوزټیو دي شانو کې ارتکل چې د جنسیت معلومي دي اسمونو صحیح ده. اوس دا نارینه نوم ده یعنی دی راغلی کنه بیا په ارتکل کې درس در کوم. دی پرایس قیمت تو درس ویل کې دی پرایس پرایس وای قیمت ته پرایس قیمت ورته دوستانو بل یو لغت ده دس غیګال. ګوري تغنوري به تاسو پاغه کې لیدلی په سوپرمارکټو کې د ته غیګال وای. دس غیګال شته وای الماری بدون د دروازو نه دغه الماری عکس مم تیار راوړی. 10 غیګال دته چې وای غیګال وای غیګال 10 غیګال تکرار کې 10 غیګال. بل دوستانو وخت تاسو هغه ته سوپرمارکټ ته بعض افغانان نه پوهیږي چې دغه شان مفت دی دا ویني دغه د سودا اخیستلو کراچي دلته یو ځای لري دلته یو یورو پکې کېږي زی سودام چې وکوله بیرته سودا خلاص ولته ودروي یو یورو بیرته اخلي دا مفت ده. بعض دوستان په دې نه پوهیږي نوی چې راغلي دي هغه فکر کوي چې دا په پیسو خلک په کراکۍ نه دا کرانه ده د کې یو یورو یا 50 سنت جای لري هغه په کې کېږي په دې به سودا اخلي سودام خلاص بیرته یو یورو راخلي هغه یو ځای چې لري ته یو ځای لري صحیح ده. دینه مقصد استفاده کوي چې کلم ډیره سودا اخیستله. ښه د سیستم شوی د کراچۍ ته وایي Einkaufswagen. څه ورته وایي Einkaufswagen. تکراروم ما درته دا رنگونه چې ورکړي دا ټول یو لغت ده رنگونه مې دې په خاطر ورکړي تاسو دغه تلفظ وکولای شئ. ګوره Einkaufswagen د سودا اخیستلو کراچۍ دی Einkaufswagen به تکرار کړئ Einkaufswagen سودا اخیستلو کراچۍ سیده Einkaufswagen. بل لغت ورزو دوستانو تاسو به هر ځکه لیدلی دا کثافات یا د خزلو د سطلونو بم لیدلی سیده کثافتدانی بم لیدلی دته چې وای مول وای خزلو یا کثافات ته وای ایما وای سطل ته یعنی دغه سطل ته چې وای مول ایما یا د خزلو سطل یا دغه ته دته وای مول ایما دی مول ایما یعنی کثافتدانی یو دانه چې دی مول ایما چې ډیر وی به دی راځي ښه یو دانه ته چې وای دی مول ایما کثافتدانی ته وای یا د خزلو سطل ته وای دی مول ایما. بل لغت چې دوستانو چې کوم ځکه تاسو سودا واخلئ بیا غزي کې چې بیل درکې یا پیسې درناخلي هغه ته چې وای کاسي وای چې ورته وای کاسه اوس په دې کې بیا جمله درته جوړوم د یاد کې چې بیا جمله درته اسانه شي. کاسه چې شته وای
دخل ته وایي کوم ځای کې چې دا پیسې درنه اخلي دې ته دې دخل ته څه وایي کاسې وایي دی کاسې در سره ولیکئ یاد یې کړئ کاسې دی کاسې دی کاسې آفرین اوس ورته دوستانو دغه تاسو چې کله سودا واخلئ دلته ټویټ ایښي دا کاغذي خلطې وي یا پلاستیکي وي تاسو چې هغې ته څه وایي دی ټویټه ټویټه چې ته وایي کڅوړې ته وایي یا دغه خلطې ته که کاغذي وي که پلاستیکي وي ټویټه ورته وایي صحیح ده ټویټه دی ټویټه کڅوړې ته وایي دی ټویټه دا ارټیکل یې ورسره یاد کړئ چې بیا جملې چې بیا جوړ ورته اسانه کړي ټویټه وایي دغه خلطو ته وایي ټویټه درنه له یاده ونه وځي ټویټه کڅوړه اوس ورته دوستانو اوس دا خرڅوونکي ته څه وایي سودا چې خرڅوي نارینه خرڅوونکي ته چې سودا در خرڅوي یا تا نه پیسې اخلي هغې ته فرکویفه وایي څه وایي فرکویفه خرڅوونکی نارینه چې پلوري یا نارینه پلورونکي ته څه وایي فرکویفه څه رقم تلفظ کېږي فرکویفه ډېر مهم لغت ده هر کله چې یو مسلک ښځینه مسلک ته وړي اخر کې تنه ای ان اضافه کېږي فرکویفرین دې یاد کړئ فرکویفرین څه ته وایي ښځینه پلورونکی ښځینه خرڅوونکی فرکویفه نارینه خرڅوونکی یعنی پلورونکي ته وایي او فرکویفرین ښځینه صحیح ده آفرین فرکویفرین دا دم باید یاد وي یو نفر وي چې زه غواړم فرکویفه سمه یعنی خرڅوونکی سم په سوپر مارکیټ کې د اقل نوم خو دې یاد چې ته دا مسلک کوې یا یو ښځینه وایي چې زه فرکویفرین غواړم چې سم آینده کې یعنی چې زه یو دوکان کې یا سوپر مارکیټ کې فرکویفرین پلورونکی سم ښه ورته دوستانو اوس وړې جملې په زړه پورې جملې دي دوستانو دا باید یاد کړئ چې څوک جرمني ژبه یادوي تر اوسه موږ A1 کې نه یو دا ابتدایي جملې دي ښه Was kostet die Milch د شیدو بیه څو ده ته لاړلې هغه نه پوښتنه کوي یو دوکاندار نه یا همالته یو نفر ولاړه ورته د شیدو بیه څو ده Was kostet die Milch Was څومره یا څو kostet قیمت ده د چی شي دی ملش یا دی ملک د شیدو بیه څو ده یا قیمت څو ده Was kostet die Milch دا سه ها چې دا تاسو شین هم تلفظ کوئ شي په دې حالاتو کې او شین هم تلفظ کوئ شي شین یا شین Was kostet die Milch یا Was kostet die Milch صحیح ده Was kostet die Milch د شیدو بیه څو ده اول نفر دلته مې لیکلی مطلب اول نفر پوښتنه یا ته کوي هغه یې درنه کوي Was kostet die Milch فرض کړه تا ته معلوم دی یو نفر راځي تا نه پوښتنه کوي د شیدو قیمت څومره دی Was kostet die Milch دویم نفر درته وایي بی نفر درته وایي Die Milch شیدې kostet بیه یې ده څومره 1,9 Euro ایرو ته څه وایي ایرو وایي دې ته باید ډېر فکر وي Die Milch kostet 1,9 Euro ایرو به نه وایي ښه دلته به ایرو وایي صحیح ده ایرو Die Milch kostet 1,9 Euro Die Milch kostet 1,9 Euro Die Milch kostet 1,9 Euro د شیدو بیه یو یورو او 9 سنټه ده Die Milch شیدو kostet بیه چې ده 1,9 Euro یو اشاریه 9 ده اوس ورته دوستانو بلې جملې ته دا لږ په زړه پورې ده اوس ته چېرته ډوډۍ چېرته پیدا کوی سمه که نه ډوډۍ چېرته پیدا کوم یو چاته وایي سره یعنې ډوډۍ زه چېرته پیدا کوم Wo finde ich das Brot Wo finde ich das Brot ډوډۍ زه چېرته پیدا کوی سم Wo finde ich das Brot ډوډۍ زه چېرته پیدا کوی سم Wo finde ich das Brot ډوډۍ چېرته پیدا کولی شم در سره ویلې کوي دوستانو یو چاته وایي ته ډوډۍ پسې ګرځې که نه موږ افغانان خو عموما ډوډۍ ډېر شوقیان یو وچې ډوډۍ البته که نه وچې ډوډۍ ته بغوت وایي سره Wo چېرته finde پیدا کولی شم ich زه das Brot ډوډۍ وچه ډوډۍ مطلب ډوډۍ نه وچه ډوډۍ ده Wo finde ich das Brot چېرته پیدا کولی شم ډوډۍ
wo finde ich das Brot په یاد یاد دا جمله په یاد یاد کړئ چې بل ورځ ضرورت نه wo finde ich das Brot چیرته پیدا کولای شم ډوډۍ یعنی وچه ډوډۍ مطلب ده سیده ښه دا ټول ولیکه دې ځواب څنګه امکان لري هغه درته وایي چې ته ډوډۍ پیدا کولی شي نانوایي په برخه کې یعنی کوم ځای چې ډوډۍ دي هغې برخه کې پیدا کولی شي das Brot وایي ډوډۍ چې ده finden Sie پیدا کولی شي تاسو in په der Bäckerei چه Bäckerei Abteilung Bäckerei Abteilung سیده وای ډوډۍ چې تاسو د Bäckerei Abteilung کې پیدا کولای شئ Bäckerei Abteilung دا ولې دلته غلط کې نه پوهېږم ما غلط لیکلی او که صحیح حساب ټول دا ولیکئ دوستان das Brot finden Sie in der Bäckerei Abteilung ډیرو بخې دوستانو دغلته ما نه یو اشتباه سوې ده ما په ها باندې لیکلی دا څه رقم لیکئ سی پسې دا ها مې غلط لیکل کې دغه کاف کوي ښه ډیرو بخې دوستانو دا کاف ولیکئ ما دا څنګه غلط ده Bäckerei دا په کاف کا باندې ده صحیح ده ډیرو بخې دوستانو Bäckerei Abteilung د نانوایي هغه بخش یا Abteilung دا په کا باندې ده صحیح ده ما سی لیکلی ډیرو بخې ما زر ولیکه هغه د انګلیسي دې په خاطر سی لیکل شوی Bäckerei چې شته وایي دوستانو نانوایي ته وایي Bäckerei نانوایي ته وایي Abteilung برخې ته وایي Bäckerei Abteilung نانوایي برخه Bäckerei Abteilung ډیرو بخې دوستانو وخت د یو سپیل سی لیکل شوی د کاف کې کا ولیکئ صحیح ده Bäckerei Abteilung نانوایي برخه ښه اوس بل سوال چې ده was kosten die Tomaten د رومیانو بیه څو ده was kosten die Tomaten د رومیانو بیه څو ده was څو یا څومره kosten قیمت ده die Tomaten د رومیانو بیه څو ده د رومیانو دته رومیان یا بانجان رومي چې ورته وایي سور رنګ چې لري څوک ورته ترشک وایي که نه was kosten die Tomaten د رومیانو بیه څو ده was څومره kosten قیمت ده die Tomaten د رومیانو صحیح ده یا دا مو لیکه د رومیانو بیه څو ده هغه درته وایي چې die Tomaten د رومیانو kosten قیمت چې ده 2,29 Euro 2,09 ده die Tomaten kosten 2,29 Euro دغه د جرمني د اعدادو لوستل د پښتو غوندې دي موږ پښتو کې وایي 9 کنه 9 وایو کنه 2.9 دلته هم وایي 2,29 یعنی اول 9 وایي بیا 20 وایي 29 کنه تم باید فکری Die Tomaten kosten 2,29 Euro د رومیانو بیه 2.09 ده اوس ورڅو دوستانو تاسو نه شیدې ورکېسئ د سوپرمارکېټ کې یو چا نه پوښتنه دا شیدې چیرته دي wo ist die Milch یا Milch شیدې چیرته دي wo ist die Milch شیدې چیرته دي wo ist die Milch wo چیرته ist die Milch شیدې ټکی په ټکی هم درته وایم wo چیرته ist die Milch شیدې چیرته دي wo ist die Milch یا die Milch wo ist die Milch شیدې چیرته دي هغه درته وایي die Milch ist dort شیدې هلته دي die Milch شیدې ist die dort هلته یعنی شیدې هلته دي die Milch ist dort شیدې هلته دي die Milch ist dort وایي هلته او چې وایي دلته ته وایي بیا هیه هغه مې نه دی لیکلی خو هغه مننه چاکلیټ خانه چاکلیټ نه یا die Milch ist dort شیدې هلته دي هلته ته وایي dort او دلته ته بیا وایي هیه ښه که چېرته هیه درته ویلی بیا هغه بله جمله کې بیا لیکم هیه معنا دلته dort معنا هلته die Milch ist dort شیدې هلته دي اوس که تا نه
تا اوس سودا واخیستله، اوس غواړې چې دا دخل په چېرته پیسې ورکړم، څه رقم باید چې دخل چېرته دی. صحیح ده؟ چې څنګه ایښول کوم بخښنه غواړم. wo ist wo چېرته ist دی die Kasse. کاسه چې ته وایي دوستانو دخل ته وایي، کوم ځای کې چې تاسو پیسې ورکوئ. صحیح ده؟ یعنې سودا مو واخیستله پیسې ورکوئ، هغه ځي ته دخل وایي. صحیح، موږ ورته دخل وایو، یعنې هماغه ځای کې چې کیني. نو دلته ورته کاسې وایي. چې ورته وایي کاسې. wo ist die Kasse دخل چېرته دی. wo چېرته ist die Kasse دخل. wo ist die Kasse دخل چېرته دی. هغه ورته وایي die Kasse دخل ist dort هلته. بیا die Kasse دخل ist dort هلته، یعنی پښتو کې معنا ده دخل هلته دی. die Kasse ist dort دخل هلته دی. die Kasse ist dort die Kasse ist dort die Kasse ist dort. مننه لایکونو نه، مننه کمنټونو نه، مننه. اوس ورځو دوستانو دا به اخرنۍ جمله چې بیا ویډیو غټیږي. behalten Sie den Kassenzettel. behalten یعنی وساتئ یا ونیسئ. زی تاسو den Kassenzettel هغه بل دغلته مې عکس راوړی، دې ته وایي Kassenzettel. وینئ دې ته Kassenzettel وایي. وای behalten Sie den Kassenzettel بل له ځان سره وساتئ. بعض خلک ورته ریخنونګ وایي، خو بهتره ده سوپر مارکیټ کې ورته Kassenzettel وایي، ځکه په همغه کاسې کې درکوي، دې په خاطر Kassenzettel ورته وایي. بیا د ریخنونګ کې نور شیان دي چې هغه دې کې بیا نشته. behalten Sie den Kassenzettel وای بل له ځان سره وساتئ. behalten Sie den Kassenzettel بل له ځان سره وساتئ. دوستانو دا و د نن ورځې ویډیو. دا به